د بلخ ولایت د سیندیزي حوزې له مسؤلینو سره په کتنه کې د بلخ ولایت د میر اباشیانو او قیرادارانو لیدنه په دې لیدنه کې د اوبو د ښه مدیریت د چک ډمونو جوړول او د یو شمېر نورو ټولنیزو ستونزو د حل په اړه خبرې وشوې. همدارنګه د بلخ د سیندیزي حوزې رئیس مولوي موسی جان حقبین د میر اباشیانو ستونزې تایید کړي او یو شمېر ننګونې په ګوته کړي. هغه زیاته کړه چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ کانال په جوړولو کې به مثبت بدلون رامنځته کړي او ورته به لومړیتوب ورکړي. ځکه تاسو ته معلومیږي په بعض ساحو کې موږ داسې ساحې لرو چې هلته سیلابونه راځي نو کانالونه خرابوي، خلکو ته مشکلات اړوي. نو په دغه خاطر مو د ولسو سپین ږیرو میر اباشیانو سره جلسه وکړه چې هغه نقاط چې کوم ځای کې دوی ته مشکلات جوړیږي او له کومو طرفونو د سیلاب اوبه راځي هلته موږ ته ساحې په ګوته کې او هغه منطقو ته موږ ورسو سروې وکړو کوم ځای کې چې هلته چک ډمونه جوړیږي، د اوبو وړوکي بندونه جوړیږي. نو هغه موږ سروې کړو. یو خو به داسې چې د سیلابونو مخه به ونیول سي او خلک به له خطر نه بچ سي، او دوهم به هلته د ذخیروي بندونه جوړ سي د چک ډمونه د اوبو لپاره، د زیرزمینۍ اوبه به هم ورسره تقویه سي. د یادونې وړ ده چې په بلخ کې د چک ډمونو او کانالونو شتون او د اوبو سم نه مدیریت د میر اباشیانو له عمده ننګونو څخه ګڼل کیږي.